د 1404 مالي کال لپاره د اصنافو د ثابتې مالیې تثبیت. د ریاست الوزرا عالی مقام د 1958 غڼه حکم پر اساس د 1401 کال لپاره د اصنافو ثابته مالیه د 3 کلونو لپاره تثبیت شوې وه. د اصنافو د ثابتې مالیې بیا تثبیت د 1404 مالي کال لپاره د ریاست الوزرا عالی مقام د 1999 غڼه 1446 کال د 12 میاشتې 3 نیټې حکم پر اساس په دې ډول منظور شوی دی. لومړی ټول هغه اصناف چې په فعالیت کې تغییر نه وي راغلی او مالیه په 1401 کال کې تثبیت او تعیین شوي وي د 2 میلیونه افغانیو معافیت وروسته د 0.3% مالیې تابع دي. دوهم هغه اصناف چې په فعالیت کې تغییر رامنځته شوی وي اړوند مالیاتي ادارې د مالیې پر بیا تثبیت او تعیین مکلفه ده. دریم هغه اصناف چې نوی په فعالیت پیل کړی وي اړوند مالیاتي ادارې د مالیې پر تثبیت او تعیین مکلفه ده. څلورم هغه اصناف چې د څه مودې لپاره یې فعالیت ترسره کړی او بیا یې فعالیت دراولی وي یوازې د فعالیت د دورې د مالیې پر ورکړې مکلف دي. یادونه د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه د 1560 غڼه 1445 کال 8 میاشتې 4 نیټې فرمان پر اساس د اصنافو ثابته مالیه د 2 میلیونه افغانۍ معافیت وروسته د 0.3% نورم تابع ده چې له ذکر شوو برخو څخه د همدې نورم پر اساس مالیه اخیستل کیږي.